د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ او کندهار ښار ترمنځ وصل کوونکی لوی پل ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تیر کال همدا ورځې د دې ولسوالۍ تر ټولو لوی پل چې د دوی سیمه به یې له مرکز سره نښلوله د جګړو له کبله ویجاړ شو. او دا پل خو چې په جنګو کې نړېدلي وو، دا مسلمانان ډېر په تکلیف وو سره روغ ښار به داسې راګرځېده. نو دا پل چې جوړ شوی دی موږ ډېر وسایي، نو دا پل موږ ډېره وسایي موږ ته جوړه کړې ده دې پله. د دوی په خبره چې د دې پله تر ویجاړېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او له ډېرې لرې سیمې څخه به له دې رود څخه تېرېدل او کندهار ښار ته به یې ځانونه رسول. د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې د دې پل په جوړېدو سره خوښ دي او اوس به یې ښار ته په تګ راتګ کې شته ټولې ستونزې هوارې شي او په اسانۍ سره به وکولی شي مرکز ته لاړ شي. او د هغه شکر دی الحمدلله پلان باندې جوړ شول، نو کې په اسرا سو وسایل مو واجده وساسو، مریض مو وساسو، نو دغه خپل وسایل لار لیکم برابر سوله. دوی وایي ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر کال جګړو له کبله ډیری پلونه، سړکونه او عامه تاسیسات وران شوي چې حکومت ورته باید جدي پاملرنه وکړي او په دې سیمه کې هغه ځایونه بیا ورغوي چې جګړو وران کړي دي. آینده باید داسې پلان په وطن کې ډېر نړېدلي پلان ورسته باید هغه هم جوړ شي، موږ سره کومک وشي چې هغه کار هم په مخه بوځي. نو موږ ډېر خوشحاله یو د دې څخه چې دا پل جوړ شي. د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د په سیمه کې دغه تر ټولو لوی پل د تیرې جګړې په اخیرو ورځو کې ویجاړ سوی و. د دې سیمې د اوسیدونکو په خبره د دې پله له ویجاړېدو سره یې ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ شوی و او کندهار ښار ته د سفر لپاره به یې په ساعتونو لار د دې لپاره وهله چې تر دغه رود تیر شي، خو اوس یې په جوړېدو سره یادې شوې ستونزې حل شوې دي. احسان الله کریمي، CMG، د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ.